مولیان لکه نن دی مولا تقریر مې اورېدی و ملګري راولی وی د پیغمبر ډېر آثارو په دې مکه او مدینه کې هغه وی دا وابیان دی الله تباه و برباد کړي دې ملک دا بادشاهیان یادول او وی دوی ختم کړو هغه وی دوی ختم کړو نو ما یې د نر زامن دي ځکه یې ختم کړو پرېښودی وی نو ته تې بیا خوځېدې وی ځکه یې ووی په اسلام کې خو دا فخر نشتی د قوم په بنیاد باندې اسلام کې خبره ټوله د تقوا ده او ټوله د دیندارۍ ده او زمونږ د بعض خلک چې کیني نو دې عربو پسې ډېرې سپکې سپورې وایي او بعض خصوصا دې عرب پسې دا چې کوم په دې نجد علاقه کې او حجاز کې او د سعودي عرب کې او د خواوشا ملکونو کې جزیرة العرب په دوی پسې یاره مړه دا داسې او دا داسې او دوی ته وګوره او دین ته وګوره او کار ته وګوره همدا که خلک دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ووایي د دجال سره به ټولو نه لویه مقابله هم دوی کوي بس موږ چې کله کینو ځان راته ښکاري چې په ټوله دنیا کې که دینداره دي هغه صرف پښتانه دي او د پښتنو دینداري ما ته معلومه ده که نه ما ته معلومه چې دینداري په څه درجه کې ده او که چا کې دینداري شتي اول خو نن سبا فتنې ډېرې شوي دي بېدیني عامه شوې ده که چا کې دینداري ده نو د صحیح دین نه دی خبر ډېر لږ خلک پکې د صحیح دین نه خبر دي په خپل جهالت باندې اخته شوي دي عوام یې پرېږده مولیان لکه نن دی مولا تقریر مې اورېدی و ملګري راولی وی د پیغمبر ډېر آثارو په دې مکه او مدینه کې هغه وی دا وابیان دی الله تباه و برباد کړي دې ملک دا بادشاهیان یادول او وی دوی ختم کړو هغه وی دوی ختم کړو نو ما یې د نر زامن دي ځکه یې ختم کړو پرېښودی وی نو ته تې بیا خوځېدې وی ځکه یې ووی حضرت شاه صاحب به وی چې زه یو پیر د غار حرا له تلم که غار ثور یادوم وی هلته مې کمیس وویستو او په دې غره پورې مو ځان سمدسې تاو راته وکړو وی ځکه چې ما ته پته و چې د پیغمبر بدن دلته لګېدلی نه که دا اوس دې حکومت اجازت ورکړ خو دا ټول لازي دغه ځان به تاوی راتاوی نو دا خو هغه موحد خلک دي ولله الحمد او په دې موږ شکر ادا کوو چې الله حرمین د دوی په لاس کې ورکړي او دوی خدمت کوي اعلی خدمت دا خو جدا مسله ده چې دا دوی کوي خو ښکلې خبر دی چې عقیده د توحید ده عقیده د توحید او بیا وروسته د منګړت خبرې کول او د پروپیګنډې جوړول د دې نه ځان لرې ساتئ دا ملک چې دی سعودي عرب دا د سنیانو د هغه مسلمانانو چې سنیان دي دا د هغوی مرکز دی دلته د الله کور دی دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم جومات دی کمې زیاتې په هر چا کې من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط هغه څوک دی چې صرف یې همیشه نیکیانې کړي دي او هغه څوک دی چې د سره یې بدي نه ده کړې هر انسان کې کمې زیاتې شته خو عقیده د توحید په دې ملک کې زموږ د خلکو رزق دا نمک حرامي ده او دا د سپکو خلکو کار دی یو سړی چې ما مزدوري کړې ده او ما زور لګولی او ما دا کړې صحیح ده کړی دی او د چا په ځمکه تا ته دا موقع چا در کړې ده دا اوس موږ دلته ناست یو په امن او امان کې درس بیانوو نور ته څه غواړې تا ته څه مشکل دی یو سړی بعض مسلې راولي دلته ما ته دا مشکل هر ځای کې مشکلات هېڅ خبره نه ژوند نوم د مشکلاتو دی او د ده واقعات نو لوی تاریخ د دې خلکو پروت دی هسې په قیسو باندې ګورې کار نه کیږي ها چې ته صرف د یو پښتن قصه یادوې او کله وایي دا د خالد بن ولید په نسب کې دی او کله وایي د فلاني په نسب کې دی په دې باندې کار نه کیږي کار په دیندارۍ باندې کیږي کار په تقوا باندې کیږي کار په دې باندې کیږي چې د چا عقیده د توحید ده او د چا نه ده کار په دې باندې کیږي چې څوک د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعدار دی او څوک نه یې تابعدار په دې باندې کار کیږي